جزاک الله خیر قاري صاحب او د تخنیکي همکارانو د مرستې نه مننه. محترم منشي صاحب مجلس شروع کوو. مخکې د مجلس نه غواړم چې یو عرض ستاسو حضور ته وړاندې کړم. جناب ماب ولسمشر او د کابینې محترم غړي په یو رسمي سفر د آسیا د زړونو کانفرانس دپاره چې په دوشنبه کې دایر شوی و د پرون نه تر او نن تاجکستان کې دي. زموږ د امنیتي سکتور د یو بخش چې داخله وزارت سرپرست د هغه به هم د هغوی سره په سفر کې نو د دارالانشا د معلوماتو او د قدرمن منشي صاحب د معلوماتو په اساس چې دوی تعقیب درلود. نن مجلس ته د دفاع وزارت لومړی مرستیال جناب وردګ صاحب چې تازه تعین شوی هغه راځي. د لوی د رسید د مرستیال او اپراسیون د رئیس سره د داخله وزارت لومړی مرستیال جناب سالنګي صاحب چې پخوا په اورګان محل کې و د هغې نه پخوا یې معین ارشد د وزارت داخلي و هغه راځي. د نورو همکارانو سره و د امنیتي ملي نه هم یو مرستیال راځي. نو موږ ورسره موافقه کړې ده. ستاسو موافقې ته هم ضرورت لرو. که تاسو زموږ د موافقې په اساس موافقه لرئ نو شین کارت که رد سور کارت چې موږ بیا هغوی سره خبرې وکړو. صحیح ده. خواهش مې دا هم ده د دفاعي کمیسیون او دوستانو نه چې دا خلک نوي دي ټول تغییر و تبدیل راغلی. کوشش دا وشي چې زموږ او ستاسو باس د مسلحو قوتونو په حمایت او د هغوی په تقویه او په سپارښتنه او په سفارشاتو کې او هغه ملاحظې او نیوکې چې په دوی لرو رهبري هسې تغییر شوی نو کوشش دا وکړو چې که چېرته ضرورت د دې شي یو چانس ورکړو یو 15 ورځې که بیا احیانا خدای ناخواسته که ملاحظه هم درلوده نو بیا کمیسیون او تالار ته کولی شو بیا راوغواړو. نو اوس نوي میلمانه هم دي نوي خلک هم دي نوي مسؤلین هم دي. نو پخوا د سنا مجلس خو دوامدار شکل د خپلو مسلحو قواو نه حمایت کړی. د حمایت تر څنګ دوی ته د سپارښتنې په شکل باندې دا مجلس که مخکې لاړ شي دا به بهتره وي. مننه. بیا دلته یادوري کوم خو معین وزارت داخله معین تعلیماتی شمیه سیس پس صرف که معین باشه. نو دوستان با خبرې کوي هغوی به طبعا معلومات خو به دونه معلومات به لري چې موږ او تاسو سره د اوسني وخت سره شریک او دغه کې خو بیا هم اختیار د تالار ده فیصله د کمیټې رؤسا د یا د رئیسانو د فیصلې په اساس شوې ده او دلته د ضرورت په اساس راغوښتل شوي دي. موږ کوم فرمایش نه لرو صرف خواهش لرو چې د دې وضعیت په نظر کې نیولو سره داسې وشي. نور ستاسو تالار څنګه چې خوښوي. بله خبر چې منشي صاحب به مجلس مخکې وړي تر څو چې میلمانه راپوره کېږي تر هغه وخته به آزاد بحث ادامه کوي. بیا چې میلمانه راغله نو ستاسو د فیصلې او پرېکړې په اساس فورا یې موږ قطع کوو ځکه چې میلمانه ډېر دي او پوښتنې به وي نو بیا موږ رسیده همه صحیح. نو بیا خوښه مې بحث آزاد ته به هېڅ ضرورت نه وي چې بحث آزاد ونیسو. اول به دوی راوغواړو میلمانو سره خبرې وکړو. که عاجله په دغه یو حنفي صاحب کارت کړی دی. څو نفر دي جناب منشي صاحب؟ چند نفر منشي صاحب کارت بالا کړه؟ منشي صاحب به خاطر بحث آزاد چند نفر بالا کړه؟ چند نفر کارت بالا کړه؟ یا که حنفي صاحب دی باز همون 2 نفر وقت بتین بله باز مهمانان کسی حساب کردن اول کمیسیون باز چی میشن. در بحث آزاد ما هم یک تشکری داریم از کشور دوست همسایه تاجیکستان به خاطر پذیرایی و همسایه خوب از جناب ماب رئیس و هیئت ما و دوم از وزارت تحصیلات عالی و خاصتا از پوهنتون ملیشان که به جناب ماب رئیس دکترای افتخاری دادن. اول به ملت خود به جلالت ماب رئیس و به همه مردم افغانستان تبریک میگیم و تشکر میکنیم از کشور دوست با عزت برادر تاجیکستان. مهربانی منشی. تشکر جناب رئیس. په پیل کې ښاغلی حنفي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت ماب رئیس صاحب، ګران محترم ورور منشي صاحب، ټولو قدرمن سناتور صاحبانو، خویندو او ورونو، سهار مو په خیر. د دانشاه معاون صاحب او معاون صاحبان، رئیس صاحبان، د مطبوعاتو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی خو
رئیس صاحب محترم دغه په خوست کې چې کومه بده پیښه تېره ورځ شوې وه دا په کلکو ټکو غندو هر چا چې دا کار کړي دا یو وحشانه ظالمانه برخورد یې کړی دی زموږ ماشومان زموږ وروڼه خویندې په شهادت رسولي دي په خپلو کورو کې د خوست د والي د خبرو په اساس باندې چې د طالبانو په یو کور کې چې دوی مین ځای پر ځای کاوي هلته مین پټاو سو هغه یو خور په شهادت ورسېد هغه بچی په شهادت ورسېدی او دغه بله موضوع هم په تمام معنا رد کړه که چیرې دغه زموږ داخلي او خارجي ځواکونو کړي هم یې موږ په کلکه ټکو غندو او که چیرې دا طالبانو کړي دا وحشانه کار دی ظالمانه کار دی زموږ بچیان زموږ ولسونه دې نور نه جوړوي بله خبره رئیس صاحب محترم په ټول افغانستان کې وضعیت خراب دی ناامني ډېره ده په دې ارتباط ما سناتور صاحبانو څخه خواهش دا دی چې د افغانستان پر مسله چې نن دغه دوستان راځي د امنیت پر ارتباط بحث وکړي د دې نه جدي معلومات وغواړي چې دغه نوی کال را روان دی دا نوی کال زه فکر کوم چې ډېر سخت کال وي چون تیر کال ژمی هم په ټول افغانستان کې جنګونه وو دغه نوی کال چې راځي په ساور او په جوزا کې چې باغونه په بلګو پټ سي دلته به ډېر حالات بد سي په دغه خاطر کې یو توضیحات د دې څه وغوښتل چې دوی څه د دې لپاره آمادګي لري نه لري دوی اوس پر دې موضوع کار کړی دی نه دی کړی دا مو د قدرمنو سناتور صاحبانو څخه خواهش تشکر سلامت خیر تشکر مننه حنفی صاحب محترم سید صفی الله هاشمی بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه جناب رئیس صاحب منشی صاحب سناتور صاحبای معظم گرامی اعضای محترم دانشجو و حاضرین در تالار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صبح همه بخیر باد در قدم اول تمام هموطنان عزیز و شریفی که در حادثات گوناگون در ولایت لغمان، خوست، جلال آباد، فاریاب، قندوز و سایر مناطق افغانستان اونا متضرر شدند و تعدادی از هموطنان ما به شمول سربازا و منصوبین قهرمان قوت‌های مسلح ما به شهادت رسیدند. برای شهدا به اشتبارین آرزو میکنم، برای زخمیایشان شفای عاجل و برای تمام هموطنان صبر جمیل از خداوند بزرگ استدعا میکنم. جناب رئیس صاحب ما میخوایم عرض داشته باشم که هفته گذشته سفیر پاکستان مقیم کابل در یک مصاحبه ایراد فرمودند که ما برای دولت افغانستان کمک میکنیم تا در رابطه با تامین صلح و ثبات در کشورشان اونا موفق شوند. ما پیشنهاد میکنم برای جناب سفیر پاکستان مقیم کابل که بهترین کمک از اونا ای خواهد بود تا لانه های تروریستی را در کشور خود اونا مسدود کنند، چشمه های تمویل و عایداتی طالبا را اونا منجمد بسازند و همچنان از صدور تسلیحات و اسلحه و آموزش تعلیمات نظامی تروریستا اونا جلوگیری بکنند. این بهترین کمک برای مردم افغانستان خواهد بود و بیانگر حسن نیت حقیقی پاکستان در مقابل همسایش افغانستان خواهد بود که سالها از اثر مداخله از این مردم مستضعف و بیچارهش به خون و خاک افتادند. همچنان به می ارتباط چون جلسات متواتر در رابطه با صلح در افغانستان چی در تاجیکستان است و آن قریب در استانبول شاید که دایر شود، ما برای وزیر صاحب خارجه از لای متحده امریکا پیشنهاد دارم. اونا کافی موافق شدند که حال تروریسم در افغانستان به شدت فعالیت داره، نه تنها گروه طالبا بلکه گروه های مختلف دیگه. همین راپورهای بسیار دقیق از طریق رسانه ها پخش میشن که در بدخشان، در فاریاب، در سرپل، در کنر، در نورستان، در این جاها توریستای خارجی آمدن و حتی با فامیلای خود جابجا شدن و موجود هستند و تعلیمات نظامی میبینن و به عسکرگری میپردازن. این کاملا ثابت است. بنابراین ما فکر میکنم در رابطه با تامین صلح ثبات افغانستان یک راه بسیار خوبی است که تمام کشورهای همسایه حتی امریکا و ابرقدرت‌هایی که در مسائل افغانستان دخل هستند اونا باید بالای پاکستان فشار وارد کنند تا از تربیه و تسلیح و تجهیز تروریستا جلوگیری بکنند و در این رابطه تدابیر بسیار عملی باید گرفته شود.
در سطر سرحدات افغانستان در جلوگیری از کشت خاشخاص و ترافیک و زر قاچاق مواد مخدر و در سایر مطالب که اونا ضرورت می‌دانند که حکومت افغانستان همکاری کنند، بسیار صادقانه همکاری باید بکنند و بسیار توجه داشته باشند که مسئله افغانستان بسیار یک مسئله مهم است و این با سرنوشت تمام مردم افغانستان ارتباط میگیره و همه ما شما شاهد هستیم که در گوشه و کنار مملکت خیزش ها تحرکات وجود داره مبنی بر این که اگر مذاکرات بنا به خواست و منافع مردم افغانستان صورت نگیره، در اون صورت است مردم افغانستان به هر نوع تصمیمی که خلاف اراده و منافعشان صورت میگیره اونا اعتراض خواهد داشتن و مورد قبولشان نخواهد بود. تشکر. تشکر از دوستان. اخلاص شد میرونید. جناب رئیس اجازه شما اگر باشه، با اجازه شما و جناب محترم سناتور صاحبای عزیز، من میخوایم در روی یک دو نقطه اشارات مختصر داشته باشم. در قدم اول من به نوبه خود از کشور دوست جمهوری تاجیکستان بابت میزبانی گرمشان از هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس جناب رئیس جمهوری افغانستان تشکری و سپاسگزاری بکنم و همچنان بابت میزبانی کنفرانس قلب آسیا که امسال جمهوری تاجیکستان میزبانی از او را داره و بدون شک کنفرانس قلب آسیا برای افغانستان اهمیت بسزای خود داره. دیگه که در ابتدا در سال 2014 در استانبول ترکیه برگزار شد، البته به ابتکار ترکیه و افغانستانی برگزار شد و در هر باره که برگزار شده برای افغانستان، برای جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان مفادی از این الحمدلله رسیده و بدون شک ما از برگزاری از اشتراک استقبال میکنیم و از جمهوری تاجیکستان بابت میزبانی گرمشان از هیئت افغانی و در رأس جلالت مآب رئیس جمهور کشور قدردانی میکنیم. بدون شک جمهوری تاجیکستان از بدو تأسیسش و از روزی که از اتحاد جماهیر شوروی استقلال خود گرفته تا امروز صادقانه در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستاده بوده، هم در دوره مقاومت ایستادگی داشته با مردم افغانستان و هم بعد از به اصطلاح با وجود آمدن حکومت نوین همواره مثل یک همسایه صادق در کنار ما ایستاده بودند. تشکر. سلامت باشین رئیس. بحث آزاد به پایان رسید. دیگه تشکر. مهمانا را مهمان صاحب دانشجو باز دعوت جمع بندی میکنیم. مهمان صاحب دانشجو مهمانا بیارین. درنو سناتور صاحبانو مخکې په آغاز کې مو ویل د تاجکستان ته زموږ او ستاسو د جلالت مآب ولسمشر تګ او د زموږ او ستاسو کوم کنفرانس چې د قلب آسیا په نوم یادېږي یا د آسیا د زړونو کنفرانس په نوم یادېږي، په دې کې اشتراک د تاجکستان د خلکو د ولسمشر او د عالي تحصیلاتو د کور د ملي پوهنتون هغه پذیرایي او عزت په خاص ډول ولسمشر ته افتخاري دکتورا ورکول تاسو ته د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. الله پاک دې زموږ ټول ګاونډیان نیک صالح او د دې وطن په خیر جوړ کړي. دوم بحث د قندهار د پیغلې د هغې سر تورسرې او د ماشوم او د هغې د خاوند بحث او په خوست کې کوم بدبخته پیښې ترسره شوي دي، دفاعي کمیسیون به دا جدي وڅېړي. د قندهار پیښې عوامل خو معلوم دي، د خوست پیښه باندې د خوست د خلکو اعتراض او احتجاج پروت ده. د خوست د سناتور صاحبانو په مرسته د دې قضیې دپاره د جدي یو حقیقي لار پیدا کړي تر څو موږ وپوهېږو چې اصلي قضیه څه ده. په هر حالت هر څوک چې ملکي وګړي وژني، ماشوم وژني، ښځه باندې وار کوي، ښځه وژني، هغه نه مرد ده او نه په اخلاقي لحاظ باندې موږ ته هغه د قابل د قبول ده. موږ یې غندو او په درد و غم کې ورسره شریک یو. حتما به مشرانو جرګه دې پیګیري کوي. د اجنډا دومره برخه شروع کیږي. خپلو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. محترم هر یو ګران ورور نجیب الله وردګ تالار ته ستړي مه شئ. د دفاع وزارت لومړی مرستیال چې پرون تعین شوی د کارګردۍ او عملکرد نه د افغانستان په کابینه کې او په اداراتو کې ټول
ځوانان راضي دي او د افتخار د دوستۍ او ملګرتیا یې لرم. الله دې وساتي. ډېر پاک او دروند سړی ده. د نوي دروند مسؤلیت مبارکي درته وایم. د مبارکۍ تر څنګ تالار ته ستړي مه شئ. ښه راغلاست. همداراز خپل ګران ورور ډګر جنرال نظر علي واحدي ته او همداراز ډګر جنرال محمد انور پریپال ته چې د داخله وزارت مرستیال او د امنیت ملي مرستیال دوی ته ستړي مه شي. ښه راغلاست وایم. د مجلس نه وروسته به ورسره په غېږ هم ستړي مه شي کوو، خو اوس تالار ته ستړي مه شئ. په خیر راغلی. د لوی درستیز لومړی مرستیال محترم ورور جنرال ډګر جنرال اقبال علی خان به شما هم خوش آمدید و خیر مقدم میگیم. همکارایی که از 3 ارگان رئیس صاحبای دفتر و رئیس صاحبای پارلمان، رئیس صاحب اپراسیون وزارت داخله و وزارت دفاع دوستایی که آمدن به همه خوش آمدید و من در باشی از طرف تالار و هیئت‌داری. دوستا مجلس منشی صاحب مجلس اجندای بخش دوم ما که مهمانان هستند از سکتور امنیتی شروع کنید. بازم به شما میگیم که مشکل وزیر صاحب دفاع و یا سرپرست وزارت دفاع به او شکل هستند که ریاست مریض است. خداوند صحتش بتن و لوی صاحب در عملیات ها هستند. معاون صاحب اول که دیروز تعیین شدن خودش تشریف آورده امرای معاون صاحب اول لوی درستیز از احترامی که وزارت دفاع به مجلس کردن تشکر میکنیم. از وزارت داخله خود وزیر صاحب سرپرست وزیر امرای رئیس صاحب در سفر هستند و معین صاحب امنیتی در ولایت یا به سفر هستند. امرای دوستا معین صاحب تعلیمات آمده و شما تالارم قبول کردین. خداوند به شما عزت بتن و به معین صاحب هم خوش آمدید میگیم. نظر علی خان چې زما ګران ورور د امنیت ملي ولایتي مرستیال ده او نن تالار ته تشریف راوړی. هر کله دې راشي په خیر دې راشي. د خپل ټول ټیم سره رئیس عمومي په سفر کې ده. دوی هم د ریاست چارې مخ ته وړي، هم دلته ستاسو مجلس ته راغلی. دا چې ټولو مشرانو د مجلس او د قوانینو او د افغانستان د سنا مجلس احترام کړی. الله دې دوی عزت او احترام وکړي. ډیره مننه. ستړي مه شئ. از وزارت پارلمانی تشکر میکنیم که همکاری کردن، خصوصا از فیاض صاحب و از دوستایش که اینجا تشریف دارند. مهربانی منشی صاحب. تشکر جناب رئیس صاحب. به اجازه شما ما هم تشریف آوری مهمانای عزیز خیر مقدم میگم و میپردازیم به بخش دوم آجندا که سوالات اعضای محترم مشران جرگه است. در ابتدا از محترم آقای صاحب هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران جرگه تقاضا میکنیم که به سوالاتشان به نمایندگی از کمیسیون بپردازند. بسم الله الرحمن الرحیم. در ټول مخ کې جلالت مآب رئیس صاحب جناب منشي صاحب ټولو محترمینو سناتورانو صاحبانو ورونو او خوندو تالار ته راغلو قدرمنو جنرالانو صاحبانو ټولو ته سلام وړاندې کوم. خدای مو راوله په خیر راسي. در ټولو مخ کې د افغانستان ټولو مسله قواو چې په هره سیمه په هره منطقه کې خپل ژوند د لاس ورکړی دی، بالخصوصا اردوی ملي، پولیس ملي، امنیت ملي د خپل خاورې او د خپل ننګ ناموس د ناموس د ساتنې دپاره خپل سرونه قرباني کړي دي او یا زخمیان سوي دي. ټولو ته دعا کوو الله تعالی دې جنت فردوس په نصیب کړي او زخمیانو ته دې الله تعالی عاجله شفا ورکړي او په افغانستان کې د خدای تعالی امن، سوله او ورورګلوي راولي. در ټولو مخ کې د جناب رئیس صاحب جمهور څخه د بند کمان خان د پروژې مننه کوم. کور ودانۍ ورته وایم. خدای تعالی دې وزونه ورکړي چې دغسې ملي پروژو ته یې تل اولیت ورکړی دی او د افغانستان د ولسونو دغه ارمانونو چې د سوو کلونو پاته وي هغه په عمله کې ثابته کړه. کور یې ودان. جناب وزیر صاحب دفاع خدای دې راوله په خیر راسي. اول مبارکي درته وایم. معاون صاحب د اول د وزارت دفاع په خیر دې راسي. خدای دې راولي. جناب معاون صاحب اول د وزارت دفاع د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنگ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي او په ډیرو ولایتونو کې زموږ سربازان، زموږ بریدمنان، ډګروالان، جنرالان او نور لوړ رتبه مسؤلین په ډیرو ساحو کې په جنګ کې د دښمن سره په اوله کرښه کې جنګیږي او د دوی دې قربانۍ او د دوی دې کارمانۍ ته زموږ سلام دی او خدای تعالی دې آباد، کامیاب، خوشحالي لري.
ستاسې په نوي راتګ سره د وزارت د دفاع په رهبرۍ کې نوي هغه مشکلات او ستونزې ناخوالې چې د وزارت دفاع په چوکاټ کې زموږ مسؤلین زموږ سربازان جنرالان ډګرمنان ساتنمنان بریدمنان د مشکلات او ستونزو ناخوالو سره مخامخ وه ستاسې په شتون کې د خدای وکړي چې هغه مشکلات او ستونزې ناخوالې ټولې حل سي په ډېرو ولایتونو کې مشکلات ستونزې د ناخوالې دي د هغو ولایتونو د جملې څخه هغه ولایتونه چې وصفي الان د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي 25 ولایتونو کې ډېرې ستونزې او مشکلات دي زابل ولایت هغه ولایت دی چې هر ورځ زموږ سربازان زموږ د ملي اردو قرارګاه یا بیزونه سکوتیږي او زموږ په ډېر لوړ تعداد سربازان بریدمنان خپل ژوند د لاسه ورکوي ستاسې جدي توجه ورته غواړم باید دغسې یعنې هغه چې د دښمن د خوا څخه کم خلک استخدامیږي او بیا زموږ د اردوی ملي پولیسي ملي امنیتي ملي په جزو تامونو کې ځای پر ځای کېږي باید د دې مخنیوی کلک وسي چې نور زموږ سربازان او زموږ قهرمانان ژوند باید دوی د نیوا نخي د فراه ولایت کندوز او فاریاب جوزجان پکتیا او لغمان نورستان هلمند غزنی روزګان بادغیس غور بغلان تخار میدان وردګ لوګر ننګرهار بدخشان مزار شریف او سمنګان نیمروز هرات سرپل او د کندهار او نور ولایتونو کې چې هغه مشکلات او ستونزې ناخوالې دي چې زموږ پولیس اردو امنیت ملي هر ورځ قرباني ورکوي د دې په هکله ستاسو جدي توجه غواړم بالخصوصا زموږ د زخمیانو او شهیدانو د کورنیو سره باید جدي د دوی هغه مشکلات او ستونزې باید په نظر کې ونیول سي چې زموږ د شهیدانو وارثین باید د نظره ونه ایستل سي او زخمیانو تداوي باید لکه پخوا چې کېدل باید نور هم چټکه سي او هغه هیوادونو ته چې زموږ د هغه زخمیانو چې هغه علاج په افغانستان کې په 400 بستر او 300 بستر او نور روغتونونو او د امنیتي ملي په روغتون کې نه کېږي باید په لوړه کچه د دوی د تداوي دپاره هغه پخوا دغه چې دغه باید چټک سي او دغه مشکلات او ستونزو څخه باید زموږ سربازان او زموږ بریدمنان او ټول مسؤلین باید راووسي معاون صاحب په هغه منطقو کې چې زموږ سرتیري په ډېرو ولایتونو کې وصفي الانم په ډېرو سیمو کې هغه د دوی قانوني او پر وخت باندې رخصتي یو لوی مشکل دی په ډېرو سیمو کې زموږ د سربازانو رخصتي لکه روزګانو هلمند فراو او نور هغه ولایتونو کې چې فعلا زموږ سربازان په کلونو هلته ناست دي په دې هکله باید ستاسې جدي توجه غواړم چې زموږ د سربازانو خدای مکه چې مورال د لاسه ورنکړي او دوی باید خپل پر وخت باندې د دوی رخصتي او د دوی نور مشکلات او ستونزې باید جدي توجه ورته وسي باید حل سي د دوی په تجهیزاتو خوراکي موادو او لوجستیکي او نور اکمالاتي موادو کې باید جدي توجه وسي د دوی خوراکي مواد تجهیزات او مهمات نور شیان چې د هوا د خوا څخه وروړه کېږي باید پر وخت باندې واروړه سي او دوی باید د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ نه سي او دوی هغه قهرمانان دي چې زموږ د خاورې او زموږ د وطن او زموږ د ننګ او ناموس ساتونکي دي په لویو لارو کې جناب وزیر صاحب دفاع په لویو لارو کې مشکلات او ستونزې ناخوالې سته او بالخصوصا د هرات څخه بیا تر کابله پورې د مزار شریف څخه بیا تر کابله پورې د جلال آباد څخه بیا تر کابله پورې د پکتیا او خوست څخه بیا تر غزني او کابله پورې او نور د افغانستان لوی شاراو ته ستاسې جدي توجه غواړم او زموږ حکومت همکاران او نور زموږ سربازانو سرتیري چې پخوا د ځینو هوایي شرکتونو سره قراردادونه سوي وو او دوی په طیارو کې انتقالېدل خو دغه لړۍ کم زره په ځینو ولایتونو کې کمزورې ده دا باید جدي وسي او د دوی دغه مشکلات باید په هغه هوایي قراردادونو کې باید د دوی انتقالات وسي او دوی باید دغه لوی لارو باندې د مشکلاتو اوسونو سره مخامخ نه سي د بلې خوا هغه لوی لارو باندې چې پخوا بیزونه وه او لوی قرارګاوې وې د دولت اردو پولیس امنیت ملي په ګډه پر شاراو باندې وه او دا پروسه بیا چې دا بیزونه راټول سول کوچنکې پوستې غټ بیزونه سول دیو نتیجه سمه ورنه کړل تاسې وګورئ پر لوی لارو باندې په ډېرو سیمو کې د طالبانو ګمرکات او د طالبانو تلاشي او د طالبانو فعالیات دا په ډېرو ولایتونو کې شتون لري او زموږ د دولت همکاران او د دولت کارکوونکي د مشکلاتو او ستونزو ناخوالو سره مخامخ دي پنځم سوال اکمالاتي لوجستیکي برخو کې فساد اوج ته رسېدلی دی معاون صاحب ستاسې جدي توجه غواړم هغه قمندانان د ټولیو قمندانان د
کنډکانو، قمندانان د لیواو، د ګارنیزون د مسؤلینو او د نورو قمندان د کلي اردوګانو په ځینو سیمو په لوجستیکي برخو کې د تیلو او روغانیاتو او نورو هغه شیانو کې چې د لوجستیک څه اړه لري فساد اوج ته رسېدلی. په دې هکله ستاسې جدي توجه غواړم، باید که چیرې زموږ په هغه ولایتونو کې هغه کلي اردوګانو او لیواګانو کې تیل یا نور شیان در میاشتې یا د دوی دغه حوزدیج هغه باید ذخیره سي. هر وخت څو تر څو به موږ امریکایانو ته یا نور خارجانو ته لاس نیولی چې دوی زموږ سره کومک او همکاري وکړي، باید موږ په هرو مرکزونو کې باید غټې د تیلو او نور دغسې ګودامونه ولرو چې دغه څه خلاصو، باید د فساد او د دیو مخنیوی باید وسي. نور باید دغه مشکلات توسونو سره باید نور زموږ ولسونه او زموږ نظامیان مخامخ نسي. هغه روغتونونه چې د 400 بستر او نور روغتونونه دي زموږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې د دې په هکله جدي دغه باید غواړو، نور هم باید وسي. د دفاع وزارت د داخله وزارت محترم معین صاحب په خیر راسي، خدای دې راوله. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې مشکلات او ستونزې ناخوالي، اختطافونه، چسپکي ماینونه، جنایي پیښې او نورې هغه پیښې چې هر ورځ زموږ خبریالان، ماشومان، نظامي او ملکي کدرونه او علمای کرام او جهادي او قومي مشران تروریږي. او تاسې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره څه پلانونه در لاس لاندې لرئ چې زموږ ولسونو ته یو دایمي او ډاډمن امنیت برابر سي؟ د پولیسو په اکمالاتي او لوجستیکي برخو کې معین صاحب مشکلات او ستونزې ناخوالې سته. په ډیرو سیمو کې دا اوس چې موږ ځینو ولایتونو ته تللي، زموږ د پولیسو اشیاو، نباتاو، خوراکي مواد او معاشونه اوس هم 3 میاشتې 4 میاشتې د دوی معاشات نه ورکول کیږي. د دوی بچیان، د دوی کورنۍ معاشات او د دوی تنخوا ته منتظر وي. خو هلته خو متاسفانه ډېر موږ داسې ولیدل چې د تنخوا یا د معاش پر ځای باندې د کور ته راوړي هغه د جسد او یا د مړی راوي. په دې هکله ستاسې جدي توجه غواړو. هغه قراردادیان چې د امنیه قمندانانو او د وزارت په چوکاټ کې بالخصوصا معینات تامیناتي، مالي، لوجستیک او روغانیات ځینې مشکلات او ستونزې د غټو قراردادیانو سره، مافیاو قراردادیانو سره د دوی اړیکې، ارتباط، په دې هکله باید تاسې د امنیتي ملي او د نورو عدلي او قضایي ارګانونو سره کار وکړئ چې تر څو د دغه مافیاوي، غلو او د دغه مفسدینو اشخاصو مخنیوی وسي چې زموږ د سربازانو حق او حقوق باید ونه خوړل سي او دوی ته باید پر وخت زمان د دوی اشیا او نباتات او تنخواوې باید ورکول سي چې دا مشکلات او ستونزې یو لویه غټه ستونزه ده. په ډیرو ولایتونو کې بې له ضرورت هغه ولایتونو کې چې تشکیل په ډیرو ولایتونو کې تشکیل ډیر کم دی او هغه ولایتونو کې چې تشکیل هلته کم دی، زموږ قوای بشري او زموږ جلب و جذب په ډیرو ولایتونو کې معین صاحب کم دی. د پولیس په چوکاټ کې باید په دې هکله ولسي او قومي او جهادي او علما او مشران او مدني فعالان په دې کې باید ستاسې سره کومک او همکاري وکړي چې خپل بچیان، خپل ورونه، اولادونه او د کورنۍ خلک د پولیسو په چوکاټ کې ثابت کړي او د خپل د وطن او د خپل افغانستان د اساسي قانون د تطبیق لپاره کار وکړي چې تر څو دشمنانو ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي چې زموږ ملي پولیس، ملي اردو او ملي امنیت او زموږ نظام ته صدمه یا نقصان ونه رسي. په دې هکله ستاسې جدي توجه غواړم. او ستاسې 300 بستر روغتون چې دی چې 50 نفره د اوس فعلا د هندوستان هېواد سره قرارداد کړی دی چې پر هر زخمي باندې 1 لک افغانۍ هندۍ مصرفېږي. دا ډېره ښه لاسته راوړنه ده او په دې هکله نور هم ستاسې جدي توجه غواړم چې دغه لړۍ 100 یا 200 نفرو ته ورسېږي. زموږ د پولیسو ملي چې جنګ د دفاع وزارت کار دی، خو نن پولیسي ملي په اول کرښه کې او په اوله د جنګ په اوله کرښه کې ولاړ دي. باید د دې مشکلاتو څخه دوی راووځي. په ډیرو سیمو کې تاسې وګورئ ځانمرګي بریدونه او مشکلات او ستونزې ناخوالي او زموږ پر هغه بیزونه لکه د اردو ته چې مو سوالونه متوجه و، تاسې ته هم دا وایي چې تاسې دغه خلکو چې هغه د دښمن د خوا څخه راستول کیږي هغه خلک جلب و جذب کیږي او زموږ په جزو تامونو امنیه قمندانۍ او نورو منطقو کې ځای پر ځای کیږي او زموږ د دولت لوړپوړي مسؤلین د منځه وړي. د دې په هکله باید تاسې هم خپل دغه د جلب و جذب یا د ضمانت دغه پروسه باید ټینګه سي چې نور زموږ پولیس او زموږ د بچیان د مابین ځای نه وړل سي. د ملي امنیت محترم اپراتیفي معاون صاحب وخت ورکړي. ولایتي معاون صاحب وخت ورکړي. ولایتي معاون محترم ولایتي معاون صاحب په خیر راسي، خدای دې راوله. واقعا هم چې د امنیتي ملي په چوکاټ کې هغه سوالونه چې تاسو ته متوجه دي جناب معاون صاحب په ډیرو ولایتونو کې او خصوصا د کابل په مرکز او په نورو سیمو کې هغه مشکلات او ستونزې چې دښمن د مرکز د کابل د هرې سیمې ته زړه وغواړي هلته ځان په ډېر اسانۍ سره ځان رسولی سي.
او زموږ پر مهمو ځایونو باندې بریدونه او خپل هدف ته ځان رسولی سي. آیا په دې هکله تاسې هغه پلانونه چې در لاس لاندې لرئ، هغه دستګاو یا وسایط چې خارجیانو یا نورو هیوادونو درکړي دي، هغه د هغو د پاله کېدلو یا د هغو څخه د کار اخیستلو په خاطر باندې تاسې څونه توانېدلي یاست چې دښمن هغه پلانونه در لاس لاندې لري، هغه تاسې د هغو مخنیوی وکړي او زموږ پولیس ملي، امنیت ملي او دفاع وزارت ته تاسې پر وخت باندې راپور او معلومات ورکړي چې دښمن په دغه سیمه او په دغه منطقه کې دغه پلانونه در لاس لاندې لري، تاسې خبر او تاسې بیداره اوسئ. په ډېرو سیمو کې زموږ همسایه هېوادونه لاسوهنه کوي او د پولې اخواته یا نورو منطقو کې وسلوال تاسې وګورئ چې هلته دوی ډېر فعالیت کوي او د هغه خوا څخه راستول کېږي، پلانونه ورکول کېږي او زموږ سړکونه، پلونه او زموږ نورې هغه سیمې د خرابېږي چې هغه د افغانستان د ولسونو ملي ګټو په خاطر او د ملي شیان دي هغو دپاره صدمه رسوي. په دې هغه مخنیوي کې د پولې اخوا او اخوا ته چې دوی زموږ په افغانستان کې مداخله کوي یا په دې هکله تاسې کوم پلانونه در لاس لاندې لرئ چې وخت مخکې د هغه ځای چې دوی راځي تاسې خبر اوسئ. معاون صاحب پخوا به تاسې ویل چې په افغانستان کې 22 تروریستي ډلې کار کوي او فعالیت کوي. آیا د دغه 22 تروریستي ډلو څخه اوس څو ډلې پاته دي؟ اوس څو ډلې په افغانستان کې فعاله کار کوي او د کومو هیوادونو د خوا څخه حمایه کیږي او د کومو هیوادونو د خوا څخه د افغانستان دپاره دوی تقویه کیږي او چې د افغانستان مشکلاتو ستونزو جوړ کړي؟ په دې هکله تاسې څونه معلومات لرئ او تاسې څه کړي دي؟ په هغه سیمو کې چې زموږ د امنیت ملي د اپراتیفي معلوماتو پر اساس چې امنیت ملي د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د دولت د نظام سترګې دي او ټول توجه ملي امنیت ته ده. لکه مخکې چې تاسې لاسته راوړنې درلودلې د قرهباغ په د کابل په ځینو ولسوالیو کې د تروریستانو یا داعش هغه لوی مرکزونه ونیول چې هغو توغندۍ او یا نور داسې بریدونه در لاس لاندې نیول. نور هم ستاسې په دغه الوزلو کې موږ تاسې چټکېدل غواړو او د دغسې لویو پیښو د مخنیوي دپاره د خپل ملي امنیتي ځواکونو او د ملي پولیسو او د ملي امنیت او د ملي اردو د کارمانانو دغسې لاسته راوړنې چې دوی ولري هغه د ملک په ګټۍ، د افغانستان په ګټۍ، هغه موږ ته د قدر وړ دي او موږ به قدرداني کوو او تاسې باید په دې هکله نور هم بیداره اوسئ او دغه د افغانستان دښمنان باید پرې نه ږدئ چې نور زموږ ولسونه راته وژړي او د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ کړي. په اخره کې د دایکنډي ولایت کې چې مشکلاتو ستونزې او زموږ خور نبیه جان مصطفی زاده یو سوال کړی د وزیر صاحب داخله چې د کابل په ولایت کې یو د ازبک قومانو څخه امیر داوزی او یا په نورو مسؤلینو کې نه لرو. په دې هکله هم ستاسې توجه غواړم. خدای دې وکړي سوالونه هغه سوالونه چې هغه د افغانستان او ملي سوالونه یا د ټولو دوستانو مشکلاتو ستونزې پکې حل شي. تشکر. مهرباني منشي صاحب. تشکر، مننه جناب. دوه دقیقو کې بهر سړی خپل دغه وایي، ډېر وخت نه لرو. دوه دقیقې. محترم معلم صاحب لالاگل تشریف ندارن؟ داره. برابر. یکی در گوشش استعمال ما رو ببین. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس صاحب، هیئت اداری، سناتور صاحبای محترم، در قدم نخست میهمانای محترم خیر مقدم خوش آمدید میگویم. جناب مسئولین محترم امنیت و پلیس، موضوع امنیت و تامین امنیت چندین سال است که سر زبانهای مردم است. همه خواهان امنیت هستند، اما نمی‌فهمیم که علتش چی است که نهادهای امنیتی ما تا فعلا هم در این چیز ناکام ماندند، کدام دستاورد خاصی ندارند. میشه که در این باره بر ما توضیح بدهید که علتش چیست و گپ چی است، چرا به طور شده و خصوصا در مناطق ولایت‌ها، پایتخت، سر و صدا امروز است. میشه که موکلین ما که از ما سوالایی دارن خدمت آنها کنیم. اگر یادداشت بگیرید که ما برای موکلین خود همین جواب چی بگوییم. اول، چرا نیروی کشفی و استخباراتی کشور برای شناسایی مجرمین تا حال موفق عمل نکردند؟ دو، علت افزایش جرم‌های جنایی در شهرهای بزرگ بخصوص پایتخت چیست و برنامه شما در این باره چی است؟ سه، دزدان مسلح شب هنگام در بسیاری محلات براحت گشت و گذار میکنند. در موارد هم شلیک‌های خودسرانه انجام میدهند، اما حوزه‌های امنیتی بعد از چندین ساعت به محل میرسند. چرا این گونه سهلنگاری وظیفه‌ای وجود دارد؟ آیا در آن مورد کدام برنامه عملی روی دست دارید؟ جناب معین صاحب وزارت داخله و معین صاحب امنیت، مردم از افزایش ناامنی ها در ولایت شکایت دارند. هر روز گراف جرایم بالا می رود.
در این مورد طرح عملی شما چی است؟ 5. هنوز هم آمرین اوضاع امنیتی به جای انجام وظیفه‌های اصلیشان تامین امنیت است که کارهای خلاف اصول وظایف خود را انجام میدهند. به گونه مثال رفتن بالای ساختمان‌های نیمه کاره، گرفتن رشوه از آنان. لطفاً در این مورد چگونه جدی با مخالفین برخورد میکنید؟ یک وقت رئیس قماندان امنیت کابل بود، من یک کسی را بردم گفتم میره تعیین بکو، گفت جای نیست. من گفتم جای ما پیدا میکنم. گفت کجا؟ گفتم داشته که توله تاکوپال. حال توله تاکوپال در روزه فقط تا بگام مهرباني نیمه دقیقه وقت ورکړئ. مبارزه با فروش و قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی که یکی از وظایف اصلی پلیس است، اما در این زمینه دیده می شود که موارد پلیس با قاچاقبران فروشندگان دست دارند. این کار صدمه بزرگی برای جایگاه پلیس وارد میکند. امیدوارم در مورد اقدام های جدی صورت گرفته شود. 7. موضوع اختطاف و بازگیری هنوز هم عنوان یک تهدید عمده برای شهروندان کشور به خصوص تجار ملی محسوب می شود. امنیت ملی باید در این گونه به گونه جدی با عاملین برخورد نماید. تشکر. درنو سناتور صاحبانو کوشش وکړئ په خپل معین وخت کې خپل سوالونه خلاص کړئ. تشکر سناتور صاحب عزیز. 2 دقیقه وقت برای هر سناتور صاحب در نظر گرفته شده. امیدوار هستم از وقتتان استفاده کنید. شاغلی حنفی صاحب 2 دقیقه حکم طرز العمل است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب جلالت مآب رئیس صاحب، منشي صاحب، ټول قدرمن سناتور صاحبان، خویندو او ورونو، میلمنو ته ښه راغلاست وایي. خدای دې راولي. رئیس صاحب زه یو ګیله لرم د وزارت دفاع او وزارت داخلیه نه. زموږ کمیسیون د شکایت کمیسیون دی، د ولایت څخه خلک راځي شکایت کوي. موږ چې مسؤلین غواړو د وزارت داخلیه او د وزارت دفاع مسؤلین موږ ته پر وخت نه حاضرېږي. هغه بیچارهګان د ولایت سره راغلي دي، په هوټلانو کې شپې کوي. امنیت ملي زموږ سره د کمیسیون د شکایت سره همکاري لري. تر اوسه پورې موږ داسې موارد نه دي لیدلي چې موږ څوک غوښتي موږ ته حاضر شوي نه. متاسفانه چې د وزارت دفاع او د وزارت داخلیه مسؤلین موږ ته نه حاضرېږي. په دې ارتباط معاون صاحب اول د وزارت دفاع ته تبریک وایم، په خیر دې راسي، خدای دې کامیاب لري. بریپال صاحب ستاسې توجه غواړو. موږ تېره چهارشنبې ستاسې پیژند او د پیژندوال او د وزارت دفاع پیژندوال غوښتي وو. خلک شکایت لري د ترفیهګانو پر وخت باندې نه اجرا کېږي. نور مشکلات چې د ولایتو سره راغلي دي نه دي حاضر شوي. زموږ جدي خواهش دا دی د کمیسیون چې خلک شکایت لري باید پر خپل وخت باندې حاضر شي. بله موضوع رئیس صاحب محترم، زه روزګان ته تللی وم. دغه تېره سهشنبې زه د روزګان راغلم. 2 مشکلات په روزګان کې اساسي مشکلات چې یو د مالی پلوس دي چې هغه تر اوسه پورې جذب شوي نه دي. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره مالی پلوسو د چورې د ولسوالۍ، د خاص روزګان د ولسوالۍ مالی پلوسو توپکان شو. ماشونه 2 میاشتې کېږي چې دوی تنقیص شوي دي، نه دي ورته حواله شوي. دوی په خزو کې ناست دي. د دې مشکل ته باید چې رسېدګي وشي، یا دغه خلک ځای پر ځای شي او یا نور نفر ورته واستول شي. دویمه د خدمتي مهندس صاحب محترم، تاسې هم تللي وه. زه د یو ولسوالۍ دغه درته وایم، د خاص روزګان په ولسوالۍ کې 115 نفره ملي پولیس او ساتنمنان دي چې 15 هلته موجود دي. 100 نفره په ترینکوټ کې خدمتیان دي. نو که چیرې دغه خدمتیان ور وانه وړي، 15 پولیس خو د ظاهر خان په وخت کې په د ولسوالۍ کې و چې په یو کمربند د خلک راوستله. زما خواهش جدا دا دی په ټول افغانستان کې خاصتا په روزګان ولایت کې دغه خدمتي نور ختم شي، یا بستونه خالي شي چې نور خلک معرفي شي، او یا دوی هغه خپلو ځایو کې چې مقرر دي ولاړ. تشکر، سلامت پسې خیر. تشکر جناب حنفی صاحب. محترم مولوی صاحب منصف. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه جناب رئیس منشی صاحب، سناتور صاحبا، مهمانان عزیز و همه حاضرین در تالار و با عرض سلام ادب حضور همگان، فقط 1-2 سوال بسیار کوتاه از مسئولین محترم داریم. جناب معاون صاحب وزارت محترم دفاع ملی، البته در ارتباط به همین تبدیلی ها مشکل است در وزارت محترم دفاع، چون به اساس پالیسی شما کسی که 3 سال بیشتر در اطراف گذاشته باشه باید تو تبدیل شود. اما متاسفانه زمانی که اینا مراجعه میکنن با ادارات مربوطه میگه باید شما موافقه برید. باز از یک جا که موافقه پیدا میکنن جانب مقابل برای اینا موافقه نمیته
که اینا به یک سرگردانی مواجه هستند، از سرباز شروع تا افسرها و سایر منصوبین شما. امیدوار هستیم که در این قسمت یک توجه شود، خصوصا کسایی که بیشتر وقت در اطراف گذاشتن، تا 4 سال 5 سال از او بیشتر. جناب معاون وزارت محترم امور داخله، در ارتباط با پلیس محلی که شما او را حال در چوکات وزارت محترم دفاع و چیز شده است و ادغام شده است و تولیه‌ها برای از او جور کردن، اما یک سلسله شکایات در اونجا در اون قسمت وجود داره که اصلا اسناد ما هنوز طی مراحل نشده است و اونا سرگردان هستند. همچنان در قسمت پلیس نظم عامه اونا هم سرگردان هستند. یک تعداد اسنادی از اونها در وزارت دفاع مانده است و یک تعدادش در وزارت داخله مانده است. اینا سرگردان هستند. در این قسمت توجهتان می‌خوایم. دومی که جناب حنفی صاحب به موضوع خدمتی‌ها اشاره کرد. جناب اندرابی صاحب قبلا وزیر بود و وعده کرده بود که ما خدمتی‌ها را همه را جمع میکنیم و جمع هم کرد، ولی متاسفانه در یک تعداد پایید تا اکنون که اندرابی صاحب هم امر داده بود، موین صاحب هم، چرا یک بامداد هوا کار میکنه؟ اگر پلیس خدمتی را جمع میکنه از وکلا شروع تا وزرا تا والیا کلش جمع کنیم. اگر باز میگویم اسناد خدمتتان میارم که از یک تعداد جمع کردین و جناب اندرابی صاحب بازگاهش امر داده است، موین صاحب امر دادین و اگر جمع نمیکنه خیر آزاد بانی، هر جای بانی. او کسی که واسطه بیشتر داره او را کس بر علاوه ای که قانونا برش 4 محافظ و 6 محافظ وقت ورکړي دقیقه دیگر هم برای از او که از وزارت محترم داخله میته چرا این کارا میکنه؟ اگر نکنه این کارا با اسنادهای شما چیز میکنه نشر میکنیم به شمول امضایی که خود اندرابی صاحب کرد، موین صاحبا کردین. جناب معاون صاحب امنیت ملی، موضوع خیزش ها را چند بار ما خدمت شما قبلا تذکر دادیم که در یک چوکات اینا را تنظیم کنه که اثرات بدشون از میدان وردک شروع شد. موضوع علیپور به کجا رسید؟ باز هم خواهش ما شما همی است که خیزشی ها را جدی بگیره، در چوکات امنیت ملی ها را تنظیم بکنه، حقوقشان خورده میشه. از 10000 که شما برشان معاش میده 7000 برای از یا میرسه. شما میتونه اینا تحقیق کنه که پولی از اینا به کجا میره. بنان یک از دست زورمندا یا را بکشه که دیگه علیپورا از دیگه ولایت ها علیه حکومت و علیه مردم سر بلند نکنن و نتیجه عملیات شما، تحقیقات شما، پلیس ها، پیلوت هایی که شهید شدن، سایر وقت ورکړي. تشکر صاحب. جناب رئیس صاحب. تشکر جناب مولوی صاحب. محترم هاشمی صاحب. تشکر جناب مجلس به اجازه رئیس صاحب. میمانان بسیار بزرگوار گرامی خوش آمدین. موین صاحب وزارت امور پارلمانی همچنان شما، چون وقت کم است ما بسیار زود میخوایم حرف بزنم و از تشریفات زیاد جلوگیری میکنیم. بزرگوارای گرامی، ما شما هم خبر داریم که وطن ما شما در یک شرایط بسیار اساس و تاریخی قرار داره. از یک طرف موضوع صلح است و از یک طرف احتمالات عزیز که اگر مذاکرات صلح به ناکامی بیانجامه بنان جنگ است. در این صورت تمام چشم امیدواری مردم افغانستان به قوت‌های مسلح قهرمان افغانستان است و از پیشنهادات ما می است که قوت‌های مسلح افغانستان هرچی بیشتر استحکام پیدا کنه، تقویت پیدا کنه، اکمال شود و با یک مورال بسیار عالی و قوی از منافع مردم افغانستان، از استقلالت، از تمامیت ارضی و از منافع ملی مردم افغانستان باید دفاع بکنه. در این راستا ما میخواهیم که فی الحال چون یک تعداد بزرگوارا جدیداً به وظایف آمدن و شاید که پالیسی های سابق باشه او را تعقیب کنن، ما میخواهیم پیشنهاد داشته باشیم، البته در نشست های بعدی با شاید که اطمینان حاصل کنیم که از این پیشنهادات چقدر این نواقص مرفوع شده باشه. در قطعات عسکری و در عسکریت انضباط دیسیپلین یکی از مؤلفه‌های بسیار جدی است. انضباط دیسیپلین از جمع نظام شروع تا تاکتیک تا تمام مسائل و اصولنامه‌ای که در قطعات جزامه است پرسنل باید آگاهی داشته باشه. ما می‌خواهیم که مخصوصا موین صاحب تعلیمات وزارت داخله هم در اینجا تشریف دارن که در رابطه با تعلیم و تربیه قطعات جزمه و پرسنل که در قطعات بسیار اشد توجه شود، از جمع نظام عادی گرفته تا تاکتیک تا تمام اصولنامه ها. برای که ما میبینیم که بعض وقتا پرسنل قوت‌های مسلح با حتی از لحاظ لباس با وضعیت ناهنجار در شال گذار داشتن، کلاهشان نیست، یک دستمال در سرشان و یونیفرمشان نامنظم. این برای تامین انضباط دیسیپلین در قطعات بسیار تاثیرات بد وارد میکنه.
و هر قدر ما شما میفهمیم که عسکر که در میدان تعلیم عرق بریزه با مو اندازه موفقیت و بردش در میدان نبرد به 100% تضمین است. از لحاظ تاکید تمام کسایی که در راستای عسکریت کار کردن این است که باید انضباط ذهنی و تعلیم و تربیت در قطعات جسامه باید به سطح بالاش باشه و پرسنل باید آگاهی داشته باشه از وطن خود. از نیم دقیقه وقت ورکړئ. و در مورد امنیت ملی جناب معاون صاحب ولایتی ما همیشه صدای ما برآمده که باید که وقایه شود جرایم، همین موضوعات انتحاری و چسبک ها و مینگذاری ها و گپا باید وقایه شود. در این راستا همیشه شکایت بوده که ضعف قطعات جسامه ها همچنان کشف وزارت داخله، کشف وزارت دفاع و امنیت ملی از لحاظ کشف و استخبارات ضعیف عمل میکنند. در این راستا جناب معاون صاحب توجه شما را خواهان هستیم. تشکر صاحب از توجه. تشکر هاشمی صاحب. شاغل احمدشاه ترکی. اجرهم ټول مېلمنو ته سره غلاس وایو، خدای مو راوله، هر وخت راسئ. وزیر صاحب معاون صاحب اول وزارت دفاع د درغنده ولسوالي چې د تقریبا د کندهار په ارتباط او د ټول افغانستان په ارتباط خلکو خبرې وکړې. درغنده ولسوالي شپږ میاشتې کېږي چې دې ته طالبان داخل شوي دي. په دې شپږ میاشتې کې دا وطن ټول خلک بار شوي دي او په ډېر غربت او مسکنت کې شپې تېروي. اوس هم تقریبا چې دا د پیړیو آباد ولسوالي د سرسبز ټوله شنه باغونه لري او د باغو د وچېدو او د خرابېدو وخت هم دغه دی چې خلک رسېدګي نشي ورته کولی، نه اوبه شته نه امنیت هلته شته. تقریبا 2 غټ پلونه وه، هغه دواړه هم په هوا شوه ونړېدله. د هغه راوروسته د دې خلکو ژوند پر دغه زراعت باندې ولاړ دی او دا ولسوالي د سختو مشکلاتو سره مخ ده. په شپږ میاشتو کې خالي نه شوله، اوس دا باغونه هم شنه کېږي. شاید در دې لا مشکلات اضافه زیات شي. دې ته مو څه توجه غواړم، ژوندی اوسئ. تشکر. تشکر جناب ترکی صاحب چې د وخت څخه ښه استفاده وکړي. شاغل جلاله صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، نایب منشي صاحب، سناتور صاحبانو په اجازه که زه وایم چې مېلمنو ته هرکلی وایم، مېلمانه خو نه دي، زموږ خپل وروڼه دي، افغانان دي. زما صرف یو دا پیشنهاد دی چې جناب رئیس صاحب جمهور چې په دې امنیتي ارګانونو کې تغییر راوستو، هغه په دې لحاظ باندې چې په امنیت کې یو خلاص راوړنه ولرئ. نو خدای دې وکړي چې هغه کوم اعتماد چې کله دی تاسې حد تلوسه کوشش وکړئ چې امنیت راشي او دا مظلوم ولس د دې ظلمونو نه خلاص شي. دویمه مسله مې د جناب معاون صاحب وزارت دفاع او د معاون صاحب د لوی درستیز نه یو پیشنهاد دی، هغه دا دی چې 2 مسلې دي. یو خو دا د تعلیمي مرکز دی چې کوم سربازان فارغېږي، زه خپله شخصا نه قومي نه منطقوي نه مذهبي قطعا تعصب نه لرم، خو په دې کې اکثریت د مشرقي او په خصوصي ډول باندې د کونړ او بدخشان ټول جنوب غرب حوزې ته ځي. او که تاسو یقین نه کېږئ، تاسو په ولې یقین نه کېږي؟ دا یو ښکاره خبره ده چې تاسو 400 بستر کې چې وګورئ څومره شهیدان را روان دي، هغه د کونړ او د بدخشان وایي. نو که دې کې موازنه وساتل شي چې یوازې دا 2 ولایتونه د مشرقي او جنوب غرب په حوزه باندې ملامت نه دی، دا یو عادلانه فیصله وشي، تقسیم وشي. دویمه مسله بیا هم زما د معاون صاحب د وزارت دفاع او د معاون صاحب د لوی درستین هغه دا دی چې که تاسو دغه قطعاتو ته متحد المال په شکل باندې مکتوب ولیکئ چې کوم ځای کې چې ټولي دي یا کنډکونه دي چې هغه ګاونډي هغه خوا او شاته خلک چې دي د هغو سره داسې یو رویه وکړي چې د ولس هغه رضایت حاصل کړي. یعنې تاسو یقین وکړئ د کونړ کې اگر چې بار ته نوم داسې دی چې کونړ بیا هم نه ولایت دی، کونړ په ډېرو ولایتونو کې امنیت دی، ولې 15 ولسوالۍ مکمل ازادې دي، 15 ولسوالیو ته لارې ازادې دي. وجه دا ده چې د ولس د امنیتي ارګانونو سره همکاري ده او ملاتړ یې کوي. نو چونکې اوس نظم عامه او سرحدي قطاعات هم د وزارت دفاع په چوکاټ کې راغلي دي، که په دې حق باندې تاسو کوشش وکړئ. په دې تیرو وختونو کې ډېر خلک چې مخالفینو صفونو ته تللي دي، همدغه امنیتي ارګانونو د هغه زشت رویه په وجه باندې یا دغه عکس العمل په وجه باندې خلک مجبوره شوي دي چې وخېږي. اوس کوشش دې وکړی شي چې د خلکو رضایت حاصل شي. او معاون صاحب د امنیت ملي خو په ننګرهار کې ډېرې خلاص راوړن لري، امید لرو چې انشاءالله تعالی اوس د 4 ولایتونو مسؤل شوی دی، نو هماغه څومره چې هلته فعالیت کړی دی او زحمت ایستلی، هماغسې کوشش دلته وکړي. نو نور هم وخت نه نیسم، په لوی خدای هم سپارم، خدای هم کامیاب لرم.
تشکر جناب جلال صاحب. آقای سادات سمکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب رئیس صاحب، هیئت اداري، درنو سناتور صاحبانو، په تالار کې حاضرینو او ډیرو محترمو معززو میلمنو ښه راغلی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. البته زه په خپل دریوړو امنیتي ارګانو باندې ویاړم، فخر کوم، سره سره له دې چې په افغانستان کې واقعا د افغانانو خپلمنځي جنگ نه ده، د بهرنیو جنگ ده، خو شکر الحمدلله چې واقعا هغه د همت او د غیرت او د غیرتمندۍ نه ده چې د جهان سره واقعا موږ په جګړه کې. نو دوی نه زه ډیره مننه کوم، واقعا د دوی لاسته راوړنې قابل د قدر دي. خو په یوه شي کې شخصا زه خپله واقعا ډیر مې زړه دردېدلی ده، خصوصا د موږ د وزارت دفاع د هغو پیلوټانو چې د یو چا له لاسه چې هغه نظام بیرته دغه ضمانت کوي، دغه په ضمانت خوشي کیږي. دوهم معاون صاحب، د ما تاسې نه امید دا ده چې تاسې مدعي معلوم ده، تاسې عدلي و قضایي ارګانو ته مراجعه وکړئ. نور د هغو جزوتامونو نه د هغو سربازان د موږ چې د علیپور په راوړلو کې شهادت رسیږي یا زخمیان کیږي یا موږ نور تلفات ګورو، نو دې مخنیوي په خاطر باندې ضامن موجود ده. لطفا د جنگ نه لاس واخلئ، هغه ضامن دی باید تاسو ته حاضر کی. نو که دا ضامن تاسو ته دوی د عدلي او قضایي ارګانونو نه هم پورته وي، بیا هم د ما هیله دا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې د لوی څارنوالۍ له لارې نه مخته لاړ شئ، دا لاره به ډېره ښه وي. او واقعا زه د خپل د دریوړو ارګانونو د شهیدانو نه شهیدانو ته جنت فردوس غواړم، زخمیانو ته عاجله شفا غواړم، لا همت د تاسې اوچت غواړم، او د خلکو نه خپله غواړم چې موږ او تاسې که ټول لاس یو نه کړو، دا وطن کې آرامي او سوله نه راځي. نو امید دا ده چې که دلته تاسې موږ هم راغوښتي یاستئ، هدف مو د دې نه ده چې خدای ناخواسته داسې کوم هغه صرف یو بل ته هغه اشتباهات او شیان ور په ګوته کول دي او یا مهرباني نیمه دقیقه وخت ورکړئ که اراده لري، او که اراده نه لري خلاص. نو تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه کوم او تشکر. تشکر، مننه سادات صاحب. محترمه گلاله اکبری. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به اجازه رئیس مجلس و حاضرین محترم در تالار، میهمان عزیز خوش آمدید میگیم. جناب وردک صاحب تبریک باشه پوزیشن جدید برتان. ما جای داره اول از کشور دوست، کشور همسایه و کشوری که همیشه مردم افغانستان نوازش کرده، خصوصا مردم بدخشان کشور تاجیکستان، تشکر و سپاسگزاری کنم از میمان نوازی خوبشان از رئیس صاحب جمهور و همچنان دیپلم دکترایی که افتخاری برای رئیس صاحب جمهور داده به دولت افغانستان، به مردم افغانستان یک افتخار است. تبریک میگم به همگی. موضوع ناامنیت در کشور، وضع امنیتی واقعا ناگوار است. ما از نیروهای امنیتیمان تشکر و سپاسگزاری میکنیم، واقعا بسیار صادقانه و دلیرانه در برابر دشمن ایستاد هستند. جای سپاسگزاری است از تک تکشان. وضع امنیتی در اکثر ولایات خصوصا در بدخشان شما میبینین که فعلا ما هیچ نوع تدابیر امنیتی نداریم، با اینکه مرز با 3 کشور هستیم. شما میفهمین اول آسیبی که میرسه برای ولایت ها از بدخشان تاثیرات منفیش باز میه به طرف تخار و قندوز و بغلان. امیدوار هستم که تدابیر امنیتی بیشتر و خوبتر گرفته شود و راه مواصلاتی برای زمینی هیچ امکان نداره که از سای منصبای ما بروه. کسایی که رخصت می باشن رخصتی خود میگیرن، اونا مجبور هستن 10 روز 15 روز بشینن. اگر نوبت طیاره براشان رسید خوب، اگر نرسید باید پس بران سر وظیفه. یک پیشنهاد دارم که اگر شما به خاطر انتقال سای منصبایتان در ایام رخصتیشان طیاره را مد نظر بگیرین، توسط طیاره بروان بیاین، هم رخصتی خود استفاده کنن، بهتر خواهد بود.
از تلاش‌های همه‌جانبه نیروهای امنیتی در کابل جای داره سپاسگزاری و تشکری بکنم. به اثر تبدیلاتی که داشتن این تبدیلی مسیر واقع شد، وضع امنیتی در کابل خوب است. من امیدوار هستم که در دیگه ولایات هم که شما میبینین ضعف و به حساب مشکلات امنیتی وجود داره، در رأس رهبری تصمیم بگیرین. شما یک اما وزارت دفاع و داخله یک مشکل همیسته که یک کسی را از یک جای میبرین در جای دیگه، وقتی که در یک جای تشکر اکبری صاحب، لطفتان است. دکتر صاحب گلاله نور صافی. بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم رئیس په اجازه ملمنو ته ښه راغلاست وایم. زه د سوالونه ټول سناتور صاحبانو وکړي، لازم د تکرار وکړم. پوهېږم امنیتي اوضاع زموږ نه تاسې ښه پوهېږئ او خپل په وظیفه موږ نه تاسې متخصص هستئ، تخصصي عمل کوئ. زما خاص یو سوال دی. زه پوهېږم چې اسانه خبر نه ده، منتها متاسفانه یو واقع د اختطاف د بلخ ولایت کې شوی دی، یو ماشوم چې د څوم میاشت دی، خصوصا به ریاست امنیت زیاتر مربوط میشه. شما به ارتباط به این واقع معاون ریاست امنیت تان در مزار سبکدوش کردین. معنی از سبکدوش چی بود؟ آیا کدام موضوع مرتبط به این اختطاف بود؟ اگر موضوع مرتبط به اختطاف بود، چرا سبکدوش کردین؟ چرا به ارگانهای عدلی و قضایی شما رو معرفی نکردین؟ و چرا تا حالا هیچ اونا حاضر نشدن که به سوالای شما جواب بگویه؟ اگر شما این موضوع رو بر ما روشن بگوین یکی، و دومی که در کیس اختطاف شما تقریبا زیادتر از 80-70 نفر شما هر روز میگیرین و پس دوباره رها میکنین. اگر راپورایتان نادرست است، چرا کسایی که به شما راپور نادرست میده چرا اونا رو تعقیب نمیکنین و چرا به سزای اعمال نمیرسانین؟ اتفاقا نمیشه که وقتی که یک واقع شوه هر کس که امر کسی که خصومت داره به شما راپور بده و شما کورکورانه مردم ها را اذیت و آزار کنین و شخصیت کشی کنین. امیدوار هستم که به واقع درست جدی برخورد کنین و هر چیز زودتر ما میخوایم که طفل آزاد شوه، اما در قسمت معاون ریاست امنیتتان باید ما بفهمیم که چرا سبکدوش شد و چرا اگر مشکل داشت چرا شما از او پرسان نمیکنین. تشکر. تشکر دکتر صاحب. محترم محمد نادر بلوچ. بسم الله الرحمن الرحیم. میهمانان را خوش آمدید عرض میکنیم. اول افتتاح بند کمال خانه بر شما نظامیه قهرمان تبریک عرض میکنیم. سوال ما خدمت شما است که طوری که جناب رئیس صاحب دولت در اواخر راجع به مسئله فساد گفت 50% فساد است، آیا شما گفت رئیس صاحب جمهوریت تایید میکنین یا رد میکنین؟ اگر رد میکنین به چی دلیل؟ سوال دیگه ما خدمت شما است که به صفت نظامیایی که جنگ افغانستان مدیریت میکنین و روزانه در حدود 50 یا 60 نفر تلفات دارین، آیا چی طور معقولی به سر کماندان قوای مسلح افغانستان شما دادین؟ تا چی وقت؟ و از نظر و دیدگاه شما نظامیه این یک امر طبیعی و عادی است. سوال دیگه ما خدمت شما است که دوستای بین المللی، فرق بین شما نیروهای امنیتی که تقریبا چیز کم 20 سال است در کنار شما به خاطر تأمین صلح می جنگند، آیا چی باعث ازش شد که گروه های تروریستی را نسبت به شما ترجیح میدن، هم شما را حمایت میکنن و هم اونا را حمایت میکنن؟ در این رابطه آینده خدا شما چی فکر میکنن در پیشروی دوستای بین المللی؟ سوال دیگه ما متوجه معاون صاحب ولایتی امنیت ملی است. اگر بگویند که آیا طالبا ارتباطات خود با القاعده قطع کردند یا هنوز هم دوام داره؟ مسئله دیگه که جناب معاون صاحب ولایتی اگر بگویند که دیدگاه حکومت پاکستان در رابطه با مسائل سیاسی و نظامی افغانستان تغییر کرده یا به قوت خود هنوز ادامه دارد؟ اگر ادامه دارد در پروسه صلح آیا افتکار عمل از دست شما گرفته و یا نه؟ تشکر از توجه شما. تشکر جناب بلوچ صاحب. شاغل انجینر صاحب محمد خان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، ټول محترم و سناتور صاحبانو،
اول ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جناب وردک صاحب ته د تبریکي په څنګ کې له الله پاکه د ښه خدمت توفیق غواړم. د ما له ټولو محترمو میلمنو یو سوال د شریک، هغه دا معلوماتونه داسې دي چې د موږ امنیتي ارګانو ته کافي مهمات نه رسیږي، یعنی جیره بندي ورکول کیږي. په خاص ډول د ثقیله سلاح که د توپ راکټ مرمۍ دي که هوان او یا نور، دا د 5-6 په اندازه له دې نه زیات نه ورکول کیږي. طبیعي خبره ده چې په دې باندې د موږ تاسې جبهات جنګ نشي کولای. هغه ثقیله سلاح مرمۍ همدغسې وي، د خفیفه سلاح مرمۍ، یعنی دا د وزارت داخله دفاع یا امنیت ملی عدم رسیدگی نه بلکې عدم توانمندی د څو نور اضافه لدی څه ورسره ستنه. د دې معلوماتو یا د دې سوال په جواب کې تاسو له دې سره موافق یاست؟ که موافق یاست د دغه د اصلاح لپاره رهبري د دولت سره مسله شریکه کړې ده او که نه؟ زه فکر کوم د موږ امنیتي ارګانونه ټول په ښه شجاعت و مردانګي باندې جنګیږي، ولې هغه څوک چې په خپلو شاجورو کې په خپله ثقیله سلاح کې هیڅ نوع مرمۍ ونه لري، دا خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي او د جنګ د باخت عامل ګرځي. دوهمه خبره د وزارت د هوایی ځواکو په رابطه ده. معلوماتونه داسې دي چې همیشه هوایی ځواکو ته د بمبارد اجازه نه ورکوله کیږي، نه دا چې وزارت دفاع یې نه ورکوي، بلکې کاکای بزرگ غربي دا اجازه وای نه ورکوي. آیا دا واقعیت ده؟ که واقعیت وي تاسې د دې لپاره څه اقدام کړی تر اوسه؟ مننه، خوشحاله اوسئ. تشکر محترم انجینر صاحب. دکتر صاحب محمد آصف صدیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب رئیس صاحب اداریات محترم سناتور صاحبانو په اجازه میلمنو ته څه خلاص وایو. دغه نه وروسته ټول مسؤلین ده همیشه تاسو په جریان کې یاست چې سنا مجلس همیشه د امنیتي سکتور نه دفاع کړی، ملاتړ کړی، هم مطبوعاتو کې هم تالار کې هغه امنیتي ځواکونه چې قربانیان ورکړی او فداکاري کړی، همیشه موږ دغوی نه ملاتړ کړی او تقدیر او د دوی په څنګ کې ولاړ یو. مګر دې په څنګ کې د لوګر په مورد باندې یو نیم خبرې زه غواړم لنډ ولرم. البته امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې مو وایي چې وضعیت خراب ده، هغو باندې بحث نه کوو. یوازې د غصب موضوع ده. تاسو په خپل هم کوئ چې هیات ولګي لوګر ته، هم اردو هم پولیس دواړو په ټولو ولسوالیو کې دوی مشترک غصب کوي، دوی لاس لري، غاصبین سره همکاري کوي. 2 ورځې مخکې زه د والي سره هم وغږېدم، د ملي امنیت رئیس سره وغږېدم، هغه د کور وداني هغه هم دا خبره تاییدوي چې بالکل غصب روان ده. نو وایي موږ به دا موضوع جدي تعقیبو. مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې تاسو یو هیات ولګئ، البته د مرکز نه نیولې ټول ولسوالیو ته. تاسو وګورئ چې د غاصبین څوک دي، دوی کې څوک لاس لري. نو دا موضوع تاسو نه جدي غوښتنه لرو چې په دې موضوع کې تاسو جدي توجه وکړئ. بیا خاصا مادغه ولسوالۍ کې هم ته د اردو په څنګ کې یعنی تیګه چول کیږي، مزه کې غصب کیږي او د دې په څنګ کې د شکار قلا قطع سي چې ورته ویل کیږي، حتی د 200 جریبه باغونه پکې جوړیږي. شکار قلا قطع هم پرو د متاسفانه چې امنیتي سکتور په کم کارني کې همداسې په نور ولسوالیو کې د کې مخاص توجه غواړم. مننه، خیر وسی. تشکر دکتر صاحب، مننه. دکتر صاحب انورکلی هنریار. تشکر جناب رئیس صاحب. ډیرو قدرمنو حاضرینو، ډیرو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جناب وردک صاحب تاسو ته مبارکي وایم. اول باید زه خپل مسلح قواونه ملاتړ کوم او استاسو د قربانیانو احسانمند یو. واقعا زموږ مسلح قوا قرباني ورکوي تر څو موږ ته زمینه د کار، فعالیت او پرمختګونه مساعد شي. ډیره زیاته مننه. تاریخ به دغه قرباني کله به هیر نه کړي.
چند سوال مشخص داشتم. اول از ریاست محترم امنیت ملی تشکری میکنم به خاطر بازداشت یک تعداد افراد که در قتل‌های هدفمند در افغانستان دخیل بودند، از جمله قضیه خانم کوهستانی. چقدر پیشرفت‌های صورت گرفته در قتل‌های هدفمند که سال گذشته داشتیم، چقدر افراد به ارتباط از اونا بازداشت شده، که هم از خبرنگارا بود، فعالین مدنی بود، سیاسیون و غیره. مسئله دیگه در کل سوال داشتم که چقدر آمادگی ها داریم به خاطر حملات بهاری طالبان، با وجود که فعلا روی آتش بس و آتش بس ببخشین اورکم یا کاهش خشونت بس میشه، ولی بیشتر ما باور نداریم سری مثلا آمادگی های ما چقدر است. و سوال دیگه را سناتور صاحب کردن، ولی باز هم میخواستم در مورد پیشرفت هایی که در ارتباط به اختطاف تفلک که در بلخ اختطاف شده چقدر پیشرفت هایی داشتیم و اساسی ترین چالش ها در این قسمت چی بوده. تشکر. تشکر هنریار صاحب. شاغل استاد طیب عطا. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب او د ټولو سناتور صاحبانو په اجازه راغلي مېلمنو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. اول خو زه د افغانستان په ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم چې د افغانستان د لېش ځمکې حفاظت او ساتنه یې د خپلو سرونو او وینو په بدل کې کړې. د هر قسم یرغلګرو او اشغالګرو د یرغل او د اشغال مخه یې نیولې ده. زما خپله څو پیشنهادات دي. اول د ملي امنیت په برخه کې، خاص کر د افسرانو د تقرر په برخه کې یو څو موضوعګانو ته زه اشاره کوم. جناب رئیس صاحب، څه وخت کې چې زموږ یو افسر مقرریږي، اول د ملي امنیت د عمومي ریاست نام راخلي، د هغې نه وروسته د دویم ځل لپاره دا ځي بیا کادر پرسونل ته. هلته چې لاړ شي د دغه افسر د دوسیه د ډکولو دپاره د دریم ځل لپاره موږ بیا د عمومي رئیس نام راخلو. دا مربوطه دغه ته ځي، ولایت ته ځي. څه وخت چې ولایت کې دا دوسیه ډکه شي، د څلورم ځل لپاره بیا موږ د عمومي رئیس نام راخلو چې دا دوسیه بېرته راشي کادر پرسونل ته، او د هغه نه وروسته بیا د هغه نه امتحان اخیستل کېږي او د امتحان نه وروسته بیا کورس ته معرفي کېږي. دا پروسه تقریبا جناب رئیس صاحب تر 5 کالو پورې وخت نیسي، او ځینې ملګري شهیدان دي چې اوس هم شته دی. په دې کې زما یو پیشنهاد دا دی که چېرته یو ځوان غواړي چې د ملي امنیت په لیکو کې شامل شي، یا سرباز شي یا افسر شي، که داسې وشي چې د امر نه وروسته دا امتحان ته مراجعه وکړي. که چېرته په امتحان کې کامیاب شي، نو د هغه نه وروسته که دا ځوان د دې سکرین د ملي امنیت د سکرین نه تېر شو، خو اشغال د وظیفې دې وکړي، که نه باید کور ته لاړ شي. دلته د یو ځوان 4-5-6 کاله خرابېږي، د هغه نه وروسته بیا دا ځوان چې دی بې نتیجې کور ته ځي. دا مو په دغه برخه کې پیشنهاد دی. بل د وزارت دفاع په برخه کې جناب وزیر صاحب څو میاشتې وړاندې موږ یو بلوک ته ولاړو، تقریبا هغې کې 19 ځوانانو د هغوی په قول باندې چې دغه 2.5-3 کاله کېږي چې موږ ته البسه نه ده راکړې شوې، خاص کر لباس او بوټان. نو په دغه برخه کې زه چې څومره معلومات لرم په ټول افغانستان کې ستونزې او مشکلات دي. تخنیکي برخه کې باید تاسو موږ ته معلومات راکړئ، په دغه کې متوجه غواړو. بل مثلا دغه په برخه کې تشکر. مهرباني نیمه دقیقه وخت ورکړئ. بل جناب وزیر صاحب، زموږ د سربازانو په برخه کې د کونړ تاسو ټولو ته بهتره معلومات دی. مخکې خان صاحب هم ته اشاره وکړه، هغه سرباز ته چې یوه نومره ځمکه ورکول کېږي. په دغه کې زموږ د کونړ سربازان ستونزې او مشکلات لري. کونړ یې راجع کې ننګرهار ته، ننګرهار یې راجع کې کابل ته، کابل یې راجع کې لوګر ته، لوګر یې راجع کې پروان ته، پروان یې ولېږي بل ولایت ته. د شهید پلار چې دی 25,000 افغانۍ راوړي، هغه ته ولګېږي. د هغه نه وروسته که بیا ورته نمره ورکول کېږي، د ټول نمرې قیمت چې دی 2.5 لکه افغانۍ، د ده نه 1,20,000 روپۍ سره د رشوتونو لاړې شي. په دې کې هم توجه غواړو. بل زموږ د دې خاورې بچیان چې په هلمند او په روزګان او په زابل او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دوی چې زخمیان شي، څه وکړي چې دیو راشي، دغه ځوانان معلولي، د دیو د معلولیت د فیصدۍ په خاطر باندې په 400 بستر کې د دغه ورونو سره ظلم کېږي. مثلا یو معلول چې دی 80% معلول یې ده ته 40 لیکي، که چېرته ده ته 15,000 20,000 10,000 افغانۍ دغه کمیسیون ته ورکړي، بیا یې 100 پورې لیکي. که ور یې نه کړي، دغه 80% معلولیت ورته راوړي، په 40 بدلی. او دغسې شهیدان شته، که تاسو وغواړئ موږ به یې ته راغلو، دا کسان به تاسو ته ودرو. بل جناب وزیر صاحب تقریبا مننه، نیمه دقیقه وخت مې درکړی کور. تشکر صاحب. پامیری صاحب منټ نشته درکولی، نیمه دقیقه نور وخت درکوم.
نیمه دقیقه وخت واخله. بل جناب وزیر صاحب ډیره مهمه موضوع دا ده چې جلال الله خان هم د کونړ والي پاتې شوی دی. دته هم بهتره معلومات دی. د 18 کالو په جریان کې په غاښي پاس کې یوه کوهي چې 2.5-3 لکه افغانۍ قیمت لري، هغه هلته زموږ سربازان اوبه نه لري، یا د مقابل لورې نه د تیلو په مقابل کې راخلي او یا ورته سوال کوي. نو پیشنهاد مو دا دی که چېرته یو ځانګړی لطف تاسو وکړئ او دا کوهي ورته منظوره کړي. مهرباني. تشکر. فراناز پامیری، محترمه فراناز پامیری. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه جناب رئیس بزرگوار، اعضای محترم اداری، سناتور صاحبای عزیز، مهمانان گرامی، با عرض سلام و ادب، ما میخوایم به نوبه خود اول نخست از همه تشکری و از نیروهای امنیتی و دفاعی ما میکنیم. بعد از او یک مشکلات هایی که در قسمت ناامنی ها و چالش هایی که امروز واقعا در تمام ولایت ها می باشه و مشکلاتی که در بدخشان ما هم داریم، یک موضوع را جناب گلای جان اکبری یادآوری کرد. ما می خواستیم که مربوط به وزارت دفاع بود، او سوال ما اینجا گفته شد دیگه به ارتباط امی مشکلات های نیروهای امنیتی ما که رخصتی می رفت. همین موضوعات ها بود که ما ولسوالی هایی که دوردست، ولسوالی های سرحدی که از طرف عین تا واخان و شغنان و زیباک از سربازا و افسرهای ما که میره واقعا به بسیار مشکلات می باشن. یکی از چند روز پیش که یک فامیلی که میخواستن که به خاطر تفین میتشان گرفته برده بودن که به مشکل مواجه شدن، موی سفیدا را بالاخره برای طالبا روان کردن و بالاخره اینا تانستن این فامیل از اینا به طرف ولسوالی شغنان بره. این مشکلات ها را ما در بدخشان واقعا داریم. و یک موضوع دیگه به ارتباط ریاست امنیت ملی میشه که خیزش های مردمی در ولسوالی های بدخشان که هستن، اینا مشکلات خود دارن. یکی از خیزش های مردمی که در قسمت شیوک اینا بودن و در ولسوالی شغنان می باشن، اینا مشکلات به ارتباط تجهیزات خود دارن. ما خواستیم امیر به سهم شما برسانیم که مکررن همیشه با ما اینا در میان میگذارن. دیگه در ارتباط موضوع که به ارتباط ولسوالی هایی که قماندان هایی که در فعلا در سرپرستی هنوز هم وظیفه اجرا میکنن، باید در این قسمت جدی توجه صورت بگیره و این مشکل مردم دارن. همیشه حتی موسفیده آمده بودن میخواستن با وزیر صاحب داخله چندین بار با حتی دروازه وزارت رفتن، موفق نشدن. حتی خودم هم رفتیم موفق نشدن که یک بار اینا بتونن همین موسفیده مشکلات خود به وزیر صاحب یا به موسفید صاحب مطرح کنن. این ملاقات هم برشان 3 بار در وزارت داخله تا دروازه رفتن اما موفق نشدیم. خواستیم میره به سهم شما برسیم تا در قسمت مردم و مردمای ولسوالی های سرحدی که دورترین از نقطه خود مرکز بدخشان هستن توجه صورت بگیرد. تشکر. تشکر پامیری صاحب. محترمه ملیحه جامی. تشکر بسیار زیاد. اول سلام خدمت همه برادران عزیزایی که اینجا آمدن. اول خواهی یک تشکری میکنم از نیروهای امنیتی و دفاعی. بعد از او خو سوال مرا دیگه سناتور صاحب کردن. فقط میخواستم یک پیشنهاد داشته باشم برای نیروهای امنیتی و دفاعی که وقتی که بند کمال خان افتتاح شده امیدوار هستم که شما از این خوب محافظت کرده بتونین تا دشمنای وطن ایره دوباره خراب نکنن و باز به قهقرا نریم. فقط همین پیشنهاد ما از نیروهای امنیتی و دفاعی بود که از بند کمال خان خوب حفاظت بکنن. تشکر بسیار زیاد. تشکر جامی صاحب. آجی صاحب باز محمد خان زرمتای. دلو خدای په نامه محترم رئیس صاحب اجازه مېلمنو ته ښه راغلی وایم او جناب وردګ خدای د لاس تر لره. څرنګه چې تاسو موږ دلته راغوښتي یې نو موږ سره 2 هدفه دي. یو دا ده چې موږ په تاسو باندې کوم انتقاد نه لرو او تاسو ته چې بعضې نیمګړتیاوې موجودې دي هغه تاسو ته موږ یادوري وکړو ځکه چې د ملت او موږ تاسو ټولو هدف یو ده. دوم دا ده چې موږ څرنګه کولی شو چې تاسو سره موږ همکاري وکړو. موږ د ملت نمایندګان یو. موږ څرنګه د تاسو سره کولی شو چې تاسو سره موږ همکاري وکړو. تاسو کولی شئ چې خپل مشکلات موږ
جناب رئیس صاحب مشران ته تقدیم کوي او موږ تاسو سره په دې همکاري وکړو. دوه پیشنهاد لرم. یو دا ده چې د ملت په مقابل کې یا د نظم په مقابل کې یا د امنیت د خرابۍ په مقابل کې که زما وروري که زما زوی هغه استقامت کوي یا مخالفت کوي یا خلل د امنیت راولي د تاسې هم وجداني هم ایماني هم قانوني وظیفه ده چې بدون له دغه چې تاسو له امره څخه اجازه واخلئ باید سرکوب وکړئ. ځکه چې له یوې خوا چې زموږ د خارج په د جنجال سره اخته دي ټول اردو زموږ ملي پولیسو او له بلې خوا چې په داخل کې چې دغسې هغه وکړي و د دې چې همکاري وکړي دوی هم تخریب کوي او غلاوې او چورو چپاول ته زمینه مساعده کوي. دا جرم ده، دا ګناه ده. که تاسو غفلت کوئ په دغه کې خدای له تاسو څخه بخښنه کوي. دریم خبره دا ده، یو پیشنهاد کوم چې دا زموږ تاسو ورونه دا یو ملک قوم لیوني اوبه چلې وي، وزیر او پاچا یې ویل چې اوس څه وکړو؟ راځئ موږ هم لیونۍ اوبه ورسره وچو. دغه پوډرو جریان د دغه مخنیوي ولایاتو ته هم تللې ده، کور په کور باندې ورسره راغلې ده، بیا خصوصا په کابل کې موجوده ده. د دغه په حصه کې تاسو یو جدي اقدام وکړئ چې دغه زموږ تاسو ورونه دي چې دغه له مصیبتو چې اخلاص کړي او د دغه په مخنیوي کې باید تاسو ډېر اقدام وکړئ. نور د تاسو د راتګ سره مننه کوو. من الله توفیق. تشکر. مننه جناب حاجی صاحب. محترم حسنیار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه رئیس مجلس جناب دکتر صاحب فیصل، جناب منشی صاحب، سناتور صاحبای عزیز، دوستای دارالنشاه، اهل مطبوعات، جناب رئیس، میخواستم مسئله نامنی غزنی را خدمت بزرگوارایی که به نمایندگی از وزارت‌های امنیتی در تالار تشریف آورده اول خیر مقدم عرض کنم و در ضمن توجه اینا را جدی در مورد ولایت غزنی خواهان هستم. شما بزرگوارا هر سه نهاد امنیتی در جریان هستین که ولایت غزنی یکی از ولایت‌های متاسفانه آسیب پذیر بوده. طی چندین سال راه مواصلاتی مردم به شهر غزنی مسدود است. راهی که از کابل به طرف غزنی میره وضعیتش برای شما معلوم است و حتی خود شهر غزنی متاسفانه انسانایی که یک مقدار شناخته شده باشه گشت و گذار کرده نمیتونه، با شمول مامورین دولتی و ترورای شخصیت‌های سیاسی و مردمی متاسفانه در غزنی روان است. امیدوارم در این مسئله شما دقت بفرمایید. یک مسئله دوم، اگر مخالفین مسلح دولت حاضر به صلح نشود، شما به عنوان اسکلت اصلی و ستون فقرات مملکت اما تدابیری که برای جنگ دارین با مخالفین مسلح در کشور تا چی اندازه است و مورال و امکانات شما در چی حد است؟ تشکر. تشکر حسنیار صاحب. آقای گلمرای لغمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. د قدرول رئیس صاحب، هیئت رهبری، دارالنشاه همکاران، معزز سناتور صاحبانو او راغلو میلمنو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم وردک صاحب ته د نوې دندې مبارکي وایم. الله دې همت درکړي درته چې موږ د افغانستان د خلکو خدمت وکړي. د ما پوښتنې او سوالونه خو ډېرو د نورو سناتور صاحبانو په سوالو کې مطرح شو، نه غواړم چې وخت زیات ونیسم. تاسو د لغمان د مشکلاتو په باره کې یو څو مشکلات تاسو سره شریکوم. په دې وروستیو کې د لغمان وضع ورځ تر بلې خرابېږي. دغه دوه درې ورځې کېږي چې په علیشنګ دره کې ډېر کلک جنګ روان و. تېره ورځ په
عمرزیو سیمه کې چې هلته یو دوه پوستې دي په هغه باندې حمله وشوه. قمندان صاحب د امنیې چې د تکړه سړی د هغه په علیشنګ دره کې مصروف د جنګ و چې له دې خوا نه دښمنانو حمله وکړه دوه پوستو باندې چې هلته یو قمندان سره د 3 نفرو شهید شو. او بله دا چې موږ یو پوسته ده د زیارت پوسته چې هغه کمربندي پوسته ده او د عمرزیو پوسته ده. هغه پوستیو باندې حمله اکثره دغه مخالفین هلته نفوذ زیات کړی حمله پرې کوي او هغه کمربندي پوستې دي که چېرته دغه پوستې له منځه لاړې شي نو دغه مرکز ولایت هم سقوط کوي. په علیشنګ کې پرون کروندګر تلي خپل ځمکو ته چې هلته ځوانان او ماشومان خپلې کرنې کولې چې حمله پرې وشوه. اکثره ځوانان ماشومان په شهادت باندې ورسېدل. که چېرته د لغمان د علیشنګ وضع خرابه شي نو بادپخ دولت شاه د لغمان جلال آباد یعنی د کابل دغه لویه لارم امنیت خرابېږي باعث د ناامني د کابل او د پنجشیر کیږي. نو تاسې جدي توجه غواړم چې د لغمان په اړه باندې جدي اقدام وکړي قوي عملیات ترسره کړي. هلته دښمن نفوذ زیات کړی ده. او بله دا چې پوستو کې ډېر زیات مشکلات دي. د عمرزیو کې یوه پوسته ده چې تقریبا دا 1.5 کال کې 23 نفر هغې د اوبو لپاره شهیدان شوي دي. کله چې په پوسته باندې حمله وشي او اوبه نشته دي نو بیا یو څو موده یو څو ساعته جنګ ارامه شي دی وږي دي کته ځي اوبو پسې. کله چې اوبو پسې ځي چې راځي په لاره کې شهیدانېږي نو یعنې هلته د اوبو داسې زمینه مساعده نیمه دقیقه وخت ورکړه. هلې ځلې ډېرې وکړې هغه یې ورکړي ذخیرې د اوبو ورکړي خو متاسفانه چې هغه ذخیرې د اوبو فعاله نه دي. ذخیرې ورته فعاله کړي نه دي نلدواني ورته نه ده کړې. او بله دغه هلکان چې سوق کېږي قمندانۍ ته قمندانۍ نه سوق کوي. د هغې د مهماتو مشکلات ده د هغې د عیاشي مشکلات ده. دوی دا 2 هفتې کېږي چې ما سره مسلسل په تماس کې دي. د هغې لپاره ګازونه اخلاص شوي چې قمندانۍ ته ځي د ګاز پیسې ورته نه ورکوي ګاز ورته نه اچوي قوي اسلحې نه لري دغه راکټ نه لري. ځکه دا خو یو کمربندي پوستې دي که دلته تعداد زیات نه وي قوي مهمات نه وي او هغه زمینه دوی ته مساعده نه وي دوی باندې د شپې جنګ کېږي دوی ته کومک سبا یې رسېږي. سبا یې دې لپاره ځي چې یا به شهیدان او یا به زخمیان را بړو. د شپې هغه ورځې د شپې 2 بجې جنګ وکړله چې تشکر خوري. تشکر مننه. جناب رئیس سوالات اعضا و سناتور صاحبای محترم به اتمام رسید. در اخیر با اجازه شما ما هم روی 1-2 موضوع اشارات مختصر و سوالات مختصر از مهمانای عزیز دارم. اول خوش آمدید میگم جناب کاظمی صاحب، جناب وردک صاحب، جناب بریپال صاحب، جناب صاحب اقبال علی خان، جناب نظری صاحب و مهمانای عزیزی که دیگه همراهشان آمدن. مقرری جناب وردک صاحب خیر مقدم میگیم ان شاء الله با امید موفقیت های هرچی بیشترشان. 3 سوال ما دارم تقریبا عمومی است و عرصه ارگان محترم ارتباط میگیره. اول در قسمت بر شما بهتر معلوم است که مذاکرات صلح تا هنوز نتیجه 100% نداره و تا جایی که معلوم است طالبان آمادگی برای جنگ‌های بهاری هم گرفتن و خب ما شما هم باید آمادگی خود داشته باشیم. و بدبختانه ما ارزیابی‌هایی که البته از ولایات و راپورایی که به ما از ولایت میرسه قسمت زیادی از تلفات نیروهای امنیتی ما که از زیادتر مربوط به وزارت دفاع و وزارت امور داخله متاسفانه قسمت زیادی از تلفات ما از سبب غفلت وظیفوی است. ما که میبینم مثلا در یک موتر یک رنجر یک اردو که او یک افسر است و سرباز داره دریور داره ماین مانده بشه یا از پلیس ماین کارگزاری بشه یا مغناطیسی یا رقم دیگه خبر نداره. این هم خساره مالی برای دولت ما میرسانه که اگر شما محاسبه کنین که در روز یک 5 رنجر معزز بتیمی چقدر هزینه داره برای دولت افغانستان. و هم با کمال تاسف هیچ نوع مجازاتی مردم نمیشن. در این رابطه چی تدابیر و عرصه ارگان محترم دارن در صورتی که یک آدم از موتر خود یک افسر که سرباز داره دریور داره راننده داره موتر خود مواظبت کردن نتونه چه قسم تامین امنیت مردم و شهروندان بکنه. ما دیدیم نمونه مثالش که تا آمرین حوزه و تا اینا در شهر کابل متاسفانه با من هدف قرار گرفتن ولی با وجودی که به ده ها سرباز هم امرای خود دارن نمیتونن امنیت موتر خود بگیرن. در این رابطه شما باید یک پلان و پالیسی جور بکنید و جدا کسی که این تو غفلت مرتکب میشه مجازات شوند.
و همچنان در قسمت تلفاتی که در پوسته ها رخ میده اکثرشان متاسفانه از غفلت وظیفه است که پیرا به موقع نیست، گزمه نیست، کمین نیست، این تو مسائل. دوم در قسمت افراد نفوذی دشمن در صفوف قوای مسلح متاسفانه. به نمونه مثال در هفته گذشته در ولایت بغلان معاون اوضاع اول شهر پلخمری به نام امین اکاخیل یک افسر جوان و رشید دیگر به شهادت میرساند در داخل شهر پلخمری و با تعدادی از پرسنل و سلاح خود میره به طالبا وصل میشه و اونجا بیانیه میده، در گردنش گلا میفته و میگه که ما از قبل با طالبا ارتباط داشتم و اکثر مینا و ایگاپایم که در شهر پلخمری انفجار داده شده به توسط ما شده. شما ببینید معاون اوضاع اول شهر پلخمری آیا این توسط کی مقرر شده؟ کی ضامن ازی است؟ چی اجرات پلیس متوجه پلیس و امنیت ملی است؟ شما چطور اترکوی افراد زیر کنترل نمیگیرین، تلفن‌هایشان دیگه‌شان و چرا اینا میتونن که باعث تلفات برای صفوف قوای مسلح شوند؟ در قسمت جلب و جذب بدون شک جنگ پیشروی داریم. در قسمت جلب و جذب باید توجه جدی صورت بگیره که خدای ناخواسته نشه که ما با کمبود قوا و کمبود پرسنل مواجه شویم. و موضوع آخری که ما توقع داشتم که کمیسیون امنیت داخلی ما بر او بپردازه که موضوع ولسوالی‌های بیسود است که متاسفانه از چند به این طرف در صفحات مجازی و در رسانه ها بسیار داغ است. یک تعداد قوماندان علیپور به عنوان یک قهرمان یاد میکنن، یک تعداد به عنوان یک خائن یاد میکنن. مجلس سنای افغانستان واضح اعلامیه داده که هر فرد و هر شخص و هر گروهی که به علیه نیروهای امنیتی حتی یک مرمی را هم انداخت بکنه او خائن است، باقی است. و چه خاصا که متاسفانه در این روزهای اخیر ما شاهد سقوط یک هلیکوپتر بودیم که در تعداد زیادی از پیلوتا و هوابازای نازنین ما و سربازای نازنین ما به شهادت رسید. در این رابطه انتقاد ما بالای شما این است که اطلاع رسانی دقیق و درست، گرچه از امنیت ملی جا دارد سپاسگزاری شود که در سالهای گذشته او آدم یک بار گرفتار کردن ولی با مساطت و مداخله سیاسیون دوباره رها شد و امروز اونطور باز یک جنجال دیگه در منطقه ایجاد شده. انتقاد ما بالای ارگانهای امنیتی و دفاعی است که اطلاع رسانی شما برای مردم افغانستان در قسمت علیپور و بیسود ضعیف است. اکثر مردم افغانستان آگاهی ندارند که اونجا چی جنایت‌ها صورت گرفته، چی گپا شده. قراره که امروز دیدم از زیر خاک حتی یک تعداد وسایط و موترها کشیده شده، ما در صفحات فیسبوک دیدم که دفن شده بوده موترها و وسایط نظامی و گپا. بر ترتیب در این رابطه شما واضح باید برای مردم افغانستان و برای نمایندای مردم افغانستان پاسخ بدید. تشکر جناب رئیس صاحب. دیگه میمونم به تشکر و پاسخ. ډیره مننه د حوصلې